او هندوستان کې خو ډېر سلطان اورنګزیب عالمگیر حافظ و د قرآن او لیکه به چاپخانه خو پخوانه پزوی قرآن شریف یاد کړو نوم فخر عالم او پزوی یاد کړو نوم زیب النساء. زیب النساء شاعر د هغې لوی کتاب اوس هم ملاویږي دیوان زیب النساء مخفي او د هغه نه مخکې بادشاه سلطان شمس الدین التمش. زه ورغلم دلی کې زیارت له خښ دی قبر سره نږدې یو مناره جوړه کړې ده قطب ټاور او منارې ته خلک خیجي په ټکټ. مناره کې دا کمال کړی سړی حیران شي چې خدای څومره بادشاه او د قرآن شریف سره څومره محبت. مناره د 600 کاله شوي دي مناره چې وګورو څه مقصد ګټو کې قرآن شریف لیکلی راوسته دی خلک تماشې نه ور. زه خو په دننه پکې نه یم ختلی ځکه ګرمي او زړه مې یارېده زما په زړه دغه راسي خو مناره مې د بار نه کته نو حافظ مو په خپله او مناره جوړه کړه. دا بادشاهانو د اسلام اولیاء الله د ده زمانه کې د ده پیرم دی او بزرگ د هغه نوم دی قطب الدین بختیار کاکي صاحب. هغه خښ دی د هغه زیارت لم زه ورغلم. هندوان مسلمانان ټول ولروځي او موجوده زیارت ګمبد نشته خو شډ دی پې شډ جواهرلال نهرو جوړ کړی دی هلته پې لیکلی. نو دا قطب الدین بختیار کاکي صاحب رحمت الله علیه وفات کېده. بادشاه خبره راته نو دا چاپیره تی موریدان ناست دی وی صاحب مونږ ته څه وصیت وکړه. نو چې څه مناسب ګڼل هغه مخکې ووایي. بیا وی زه د خپل ځان په باره کې درته یو وصیت کوم. زه خو به اوس مرم او جنازه به مې تاسو کوئ خو په ما به د جنازې مونځ هغه سړی کوي مشر عالم امام چې چا کې 3 صفتونه وي که دا 3 پکې ني ما باندې دې نه کوي د جنازې مونځ. اول دا صفت ته چې کوم عالم را باندې مخکې مونځ کوي نو د هغه نه به ټول عمر کې تهجد نه قضا شوی. چې چا نه تهجد نه قضا کېږي فرض به دې څه قضا شي. دویم دا چې په ټول عمر کې به خېټې ته حرامه روزي نه اچولی چې چا حرامه روزي خوړلي د هغه دعا نه قبلېږي زما د هغه جنازې ته حاجت نشته. دریم دا چې د بلوغ نه به دغه وخته پورې نه زنا کړي نه به یې چېرته پردو ښځو ته په غلط نظر کتلی. وفات شو وصیت یې موریدان ته دهلی چې کوم دی خښ دی دا لوی میدانونه اوس بنګلي دي هلته کې میدان ته یو ټول جهان له علما او بزرګان راغلي ځکه مشهور هستي وه او بادشاه هم راغلی ځکه هغه مرید شمس الدین التمش. حیران به شي چې خدا قبر یې چې وویني او زیارت یې وویني. جنازه تیاره شوه صفونه جوړ شو مشر مرید یې پاسېد وی زمونږ پیر صاحب دا وصیت کړی دی چې چا کې دا 3 خبرې هغه به را باندې مخکې مونځ کوي د امامته که چا کې دا ني نو هغه دې تکلیف نه کوي. نو وروڼو تاسو ته وایم چا کې چې دا 3 صفت یې هغه دې را مخکې شي کنې په قلار کې اوس میدان دی سور مار دی او دهلی ګرم دی هیڅوک غږ نه کوي. یو عالم له ورشي بزرګ صاحب ته ډېر ښه سړی وی نه ما کې دا نشته بل له ورشي ځکه د خدای پاکان خو خدای ته معلوم دی. یو له ورشي وی نه بل له ورشي یو ګنټه تېره شوه 2 تېرې شوې 2 نیمې خلک اوس بې جنازې ښخولی نه شي او سور ترک کې ولاړ دی او بادشاه هم ولاړ دی او چترۍ پې نیولې شوي چې خلک تنګ شو او په خولو کې سرو شو لامده خوشته شو. یو بوډا سړی پاسه وی ما ته په دې حاضرو خلکو کې یو سړی معلوم دی خو د بادشاه نه اجازت وغواړی چې زه یې وښیم.
خلق ورنه بادشاہ سے دی بوډا سړي ته یو سړی معلوم دی کته اجازت کې وی اجازت ته چې جنازه وشي بیا ورغه اجازه ته کنه ته په خپل اجازه وی سیب ته خبراته سنه کنه کمار سو یاد کړ پر حاضر خلقو کې اشاره به خلقو ته کول بیا چې واده ته وایي د بادشاہ په شای لاس کې خاو وی قسم دې خلقو ته وایي خدمتګار او دې در کوټوانی نه زه خدمت کوم ورسره هر شپه د تهجد لپاره ما په خپل لاس کو زدل ډکه کړل او د ډوډۍ تنظیم ټول ما سره دی ما په چرته حرام نه دی خوړلی او نه حرام په خپل خوړلی او زه ورسره ګرځېدلی د چاته په غلط خیال نه دی کتلی او نه یې ښځو ته کتلی بادشاہ رنګ تک زیړ شوی زه داسې نه یم وی قسم مې دی په ذوالجلالي چې ته داسې او که ته دا جنازه ونه کې څوک یې نشي کولی علما هم ورته منت شروع کوي بوډا دی آخر قسم خوري د ده پکې څه دی مجبورن یې مخکې کړه جنازه یې وکړه بیا خلکو ته وایي ودرېږئ زه یو خبره ما له خو دې بوډا خادم ډېره دوکه راکړه ما ته وایي په دې حاضرو خلکو کې یو سړی دی چې ما ته معلوم دی نو ما وایي ډېر نیکان راغلی دی وی زما په زړه کې د ذره برابر هم دا نه وه چې دا کلمه به یاد کړي خو که ده دا مخکې معافی نه وي غوستې نو ما به سخته سزا ورکړې چا ورته وی ولې قربان وی ما دا غوسته چې زما د عبادت نه بغیر د خدای پاک نه بل څوک خبر نشي او د ښځو ټول جهان کې وشرمول دغه بادشاهانو اسلام اوس موږ ته دین ښایي وی دین داسې کې او داسې کې زناوره تا دین ویلی دی یو عام سړی زمیندار ډاکټرانو ته د ډاکټرۍ چل ښودلی شي چې ډاکټري داسې پکار ده او دا داسې او دا داسې یا یو سړی زمیندار یو انجینیر ته چل ښایي د هر فن خپل ماهران چې عالم نه نو عالمانو ته د دین چل ښایي نو دا سلطان شمس الدین التمش قرآن شریف قسم دې کوم سم دلی ته لاړی هلته بسونه ګرځي د سیاحینو دا ټوریزم والا نو په هغه به ګرځئ تاسو په نو یو ځای په ګرځېدو کې دا مناره ده دې ته قطب ټاور وایي یو لویه مناره نو دا د قرآن شریف معجزه ده چې دا محفوظ دی هم په سینو کې قسم دې که د لیکلو طرز درته وښیم نو عام خلک پرې نه پوهېږي یو ابراهیم نوم دی د حضور زمانه کې په صورت بقر کې چې ابراهیم د هغې د لاندې دوه ټکي نشته او دې خوا شته یو بسم الله ده سین په دریو غاښونو دی که چا بغیر غاښونو ولیکه نو غلط دی میم کې به خامخا سترګئ الرحمن میم کې به سترګئ د الرحیم میم کې به سترګئ د اللهو په هو کې به سترګئ رحمان به په الف ولام نه لیکې غون به لیکې دقه شان دا د حضور د زمانې لیکلی دقه شان به روان تاسو وی الحمدلله بسم الله کې باسم الله د خدای په نوم خو بسم الله کې الف نه دی لیکلی شوی بې او سین یو ځای دی دا به تر قیامت اوس په بل ځای کې اقرا بسم ربک الذي خلق هلتم بسم دی خو الف پکې شته او بسم الله کې الف نشته کنې دواړو ځایونو کې الف دی خو د حضور زمانه کې چې څنګه لیکلی شوی دی هغې کې څوک یو حرف تغییر و تبدیل نشي راوستی دی دوه صفته شو دریم دا څومره آسماني کتابونه چې دي دا د خدای په خبرې نه وي کتاب به یعنی لیکلی به یو پیغمبر ته ورکه په یو مجلس کې موسی علیه السلام تلو د خدای په ملاقات له کوهي طور ته زه کوهي طور ته تلم صحرای سینا ته نو به څلوېښت ورځې هلته تېرې کړې خدای کتاب ورکړه په یو ځل په تختو لیکلی شوی عیسی علیه السلام له خدای په یو ځل انجیل ورکړه زبور شریف نور صحیفې قرآن شریف په یو ځل د کتاب په شکل کې نه دی راغلی
دا زمون د خدای او د خپل پیغمبر میانس کې 2 کال او 2 میاشتې او 2 ورځې خبرې شوې دي تاسو الحمدلله نو دا د خدای کلام هم دی او د خدای کتاب هم دی او دا نور په خوانی کلام به خدای پیغمبرانو سره کړو خو کتابي کلام نو کتابي کتابو نو زمون کتاب دا خبرې دی نو که یو انسان دا معلومول غواړي چې زه د خدای خبرې واورم هغه د الحمدلله طلب الناس پورې دا د خدای په خبر مخ چې خبرې براله کله به حضور پاک په خپل برای راست خدای پاک خبرې اورېده او کله به ملائکې را رسول نو چې براو رسېدل چې څومره لیکون کې حق دغه په صحابه کې هغه ته به ځان سره ولیکه نو هغه وخت کې کاغذ 170 هجری کې په سمرقند کې جوړ شوی دی اول نو چا په سرمنو لیکه چا په تختو ولیکه چا په سپینو بکرو چا په ډوکو چا د قجرو په پاو دا ابوبکر صدیق زمانہ کې دا ټول لا جمع شو کتاب ته جوړ شو نو اول د خدای کلام دی بیا د خدای کتاب دی دا صفت خدای پاک په بل ځای کې نه ده خدای پاک قانون دلوي دلیل دی دعوه قانون دی د حقانیت دلیل قسم دی که په یو قانون باسو کوم چې دې کوم حیثیت دی نو د جهان یو قانون د قرآن شریف په شان نو دا ښکلې معجزه چې تاسو ویله او خدای دې دا درس قائم الجاری ساتي او تاسو لپاره د هدایت ذریعہ وګرځي چې کوم دې د قرآن شریف درس کېږي رونو هغه دې باندې خدای عذاب نه نازلوي نو تاسو کلی به محفوظي د عذاب نه تاسو بچي بنا زه خپل مرګورو ته چې چرته نو کم از کم یو آیات 2 آیات ترجمه کوي اما بغار اخلاصيږي ام قرآن شریف خو خدای موږ لاره لګلې کنه نو چې دې کې سړي هغه نه بازار خبره